دا استقلال دا یو اختر دی هیواد په اسلامي نظام سمبال دا یو اختر دی هیواد په دا ځل په دې خپرونه کې د یوه حاجي صاحب کور ته ورځو تر څو د هغې سره د اختر دا شیبې ونمانځو. در این منطقه باز از کجا آغاز میکنین که خانه یکی دیگه میرین؟ گوشت قرمه جور میکردن برای میمانا که میامد و در مرغ که میامد اگر 9 میامد 10 بجه میامد اون مو بخش میآوردن میخوردن. شریعه طابقه بود آموزش. نداره ما بگوی کارای شریع. چی کالا بود؟ تقریبا عید قربان ما 7 روز میگوییم به خاطر عید کلان است. می تصمیم کالا حال به دست بچه ها است یا خودت میری به خیاطی که به ما این رقم کالا جور کو؟ خودمون میگیریم میگیریم دیگه با یه دولت با بچه ها وارد کنیم د اختر مېلمه د اختر په شپه او ورځو کې د افغانستان ملي ټلویزیون څخه مه هېروئ.